یو خوا کالج بل خوا زمونږه مدرسه وګورا دانی زرا قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې ماته ویل کېږي ستاسو ملګری صابر جان. قدرمندو کتونکو ستوري خو واقعي چې ډېر زیات وي، خو دغسې ستوري ما راغوښتی دی په دې خپل پروګرام کې ښېګړې چې کوم کار کوي دا ډېر ګران کار دی او بیا د یو یتیم په سر باندې لاس ایښل دا د هر چا د وس کار نه دی. نو ما سره څوک موجود دي د هغوی د نوم پوښتنه به ترې کوو، هغوی کوم ځای سره تعلق ساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جی دا راته ووایي چې ستاسو مبارک نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زما نوم دی میاں حسین جلالی. زه هنګو ضلع هنګو سره تعلق لرم اور بل کور پاس اورګزي ایجنسی کې دی، مخکې ایجنسی وه اوس کې ضلع شوی دی او هنګو کې هم کور دی او په اورګزو کې هم کور دی. ښه جلالي صاحب دا راته ووایي چې تاسو د کوم سربراهي کوئ د مدرسو، نو د کمې کمې مدرسې تاسو سربراهي کوئ او دغه مدرسې په کم ځای کې دي؟ الحمدلله مونږه پہلا مدرسې پہلا بنیاد په 1960 کې په اورګزو علاقې کې د مونږ والد محترم حضرت مولانا میاں صاحب سید جلال الدین رحمت الله علیه هغه یې ښه. بیا په 1962 کې مونږ ضلع هنګو زرګري علاقې ته رالو. بیا هغه ځای کې مونږه غټې جامعې سنگ بنیاد مونږ والد صاحب کېښودول چې هغه د جامعې نوم دی جامعة العلوم الاسلامیه زرګري. او اندرنګې رفته بیا مونږ والد صاحب دا وغوښتل چې زه دغه علاقې مسلمانانو دپاره یوه یتیمانو اداره جوړه کړم. نو په 1986 کې مونږ والد محترم دغه ستاسو دغه علاقې ته راغلو د پندو د مسیزو سوړیزو ته او دلته کې دا عظیمه اداره په 1986 کې جوړه کا څو کوم تاسو په خپل سترګو باندې ګورو. بله زمونږه مدرسه په اورګزو لور تحصیل اندرا ګواک هغه ځای کې ما یوه مدرسه جوړه کړې وې چې هغه نوم دی دارالعلوم حسینیه. بله یوه ما اداره په خپل زرګري کې د بناتو د زنانو جوړه کړې دی چې په هغه کې الحمدلله موجوده ټایم کې 800 جنکې سبق وي او د هغې نوم دی جامع حفصه للبنات للایتام المساکین. والحمدلله نور هم ما سوات کې ما یو ځمکه اخیستې دي انشاءالله هلته ما اراده دی په د کلام روډ باندې هلته کې موږ یوه مدرسه جوړوم. په دغه مدرسو یو ترتیب روان دی. اول مونږ والد محترم وو هغه په 1993 کې وفات شو په دغه مدرسې کې اور غنه بعد زیم ما مشر رور دی نورونه دي دغه مدرسې خدمت کوو انشاءالله. مفتی صاحب دا راته ووایي چې تاسو دغه مدرسو له ټیم څنګه مینج کوئ؟ دا خو ډېر زیات ګران کار دی اورګزۍ ته بیا دلته پېښور ته دې سوړزو مسیزو ته راتګ. الحمدلله چونکې دا خدمت لله فی الله دی په دې کې د الله رضا دی. نو مونږ وروڼو تقریبا 3 وروڼو نور خو خپل لګیا دي غریبان خپل بچو دپاره مو 3 وروڼو کم سے کم د دغه مدرسو ته ځان وقف کړی دی. نور د دنیا کار ورسره ټوکه پوکه د خپلو بچو دپاره بېله خبره دی خو ټول وقف ځان دغه مدرسو ته کړی دی. په هنګو کې زه اوس نن هنګو نه رالم چونکې دلته الحمدلله ختم دی. نو موږ چې زه به د قوم ته دغه علاقې خلکو ته څه بیان هم وکړم دعا به هم وکړم. نو همدارنګې په تیرات هم منډه وي د پېښور ته هم منډه وي په کلي کې هم وي او د کلي کې به پلې ضلعې کې یو سیاسي تګدو هم وي. نو دې د وجې نه بس خپل ځان موقف کړی دی فقط. او مفتی صاحب دا راته ووایي چې دا بله پوښتنه ده نه دا کومه چې یاره دا چې کومې مدرسې چلیږي که نه او د دې دا چې کوم اخراجات دي نو دا حکومت در سره کوي که نه دا تاسو سره عوام مدد کوي؟ الحمدلله مونږ والد محترم الله تعالی هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي. هغه یو ترتیب و چې هغه به په هیڅ صورت کې هیڅ قسم تعاون حکومت نه اخیستو بالکل او مونږ یې منې کړي وو خپله یې نه کول. د څومره دا مدرسه ګورې یا د مونږ کلي کې الحمدلله غټه جامعه دی چې په هغه کې الحمدلله تقریبا 180 کمرې دي او په 1000 طلبا پکې سبق وي. دا ټول د عوامو په تعاون په ډونیشن زکات خیرات صدقات
پاغه چلیږي دغه دارالایتام اداره تقریبا 2.5 لک روپۍ د دې میاشت خرچه ده. خو د یار دوست د تاسو د ملګرو د ما سره ډاکټر صاحب ولاړ دی، ما سره بل ملګری ولاړ دی، نور عوام څوک زکات څوک خیرات هغه راوړي او هغه د مدرسه چلو. دی فقط د دې الله رب العالمین طرف نه دی بندوبست مستقل هیڅ بندوبست نشته. د وخت راکولو ډیره زیاته مهرباني ډیره مهرباني تاسو میډیا. الله تعالی دنیا او آخرت خسته کا تاسو په وجه باندې دې مدرسې سره څوک هم تعاون کوي یا دا ویډیو ګوري یا دا کلیپ ګوري الله تعالی هغه تم اجر ورکړي تاسو تم اجر ورکړي. ډیره مهرباني ډیره مننه. ډیره زیاته شکریا. قدرمنو کتونکو که څوک هم د دې مدرسو سره امداد کول غواړي نو تاسو ته په سکرین باندې د مفتی صاحب نمبر ښکاري، بېشکه دغه نمبر باندې تاسو ډونیشن را لېږلی شي. خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. تل الله پامان خپل جانا نظر شاه تو رحمان نظر شاه.